سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې روغ وئ. ما خو درته کیسه کړې وه، موږ روان یو اصلا د بالتیک جمهوریتونو ته راغلي یو. د استونیا نه مو پیل وکړه. استونیا د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی چې تعلیم کې و په پلازمینه کې. 2 شپې مو هلته وکړې. راغلو بیا وروسته لاتویا ته او د لاتویا په پلازمینه کې ریګا کې مو 2 شپې وکړې. خوند یې وکړه او اوس روان یو د لاتویا نه لیتوانیا ته روان یو چې ویلنوس یې پایتخت دی او په ویلنوس کې 2 شپې کوو. 2 شپې بیا په پولنډ کې و. نو خو خیر که دا درته وایم دا 2 شپې به بیا ډېرې پسې اوږدې شي. نو اوس روان یو ویلنوس ته او په دې لاره کې ما د ملګري ته وویل ما ته ودرېږه چې یو نیم کتاب هم په دې څنګ کې ورسره ووایو د ځنګل کتاب، ځکه چې په ځنګل کې روان یو او په ځنګل کې به ځنګل درته لږ څه ووایم. او ځنګل خو له طبیعت سره طبیعي دی چې ملګری دی، نو د طبیعت یوه کیسه به درته وکړم نقل. البته ټول کتاب خو نشم درته لوستلی، کله کله به یوه نیمه کیسه درته کوم چې ساعت مو تېر شي او چې داسې نه شي که ټول کتاب ولولم بیا به هغه ناشر ته څه پاتې شي خوارکي ته که نه څوک چې دا پلوري که نه، نو هغه کار به نه کوو، د چا د خولې روزي به نه ترې اخلو. طبیعت استاد په وینا کې وویل چې په وسلو باندې د شو لګښتونو یوه برخه که د نورو ستونزو اواري ته بېله شي، د اوسني بشپړ ټول مادي مشکلات به اوار شي. د اوسني بشر ټول مادي مشکلات به اوار شي. له وینا وروسته شاګردانو پوښتنه وکړه چې نو انسانان ولې داسې نه کوي، ولې دومره ناپوه دي؟ استاد وویل ځکه چې خلکو لیکل شوي کتابونه زده کړي او نالیکل شوي کتابونه یې هیر کړي دي. شاګردانو غوښتنه وکړه چې د نالیکل شوو کتابونو مثال راوړي. استاد وویل د حشراتو بونګهار او د مرغانو چغهار د حقیقت د نغمو ساز دی. بوټي او ګلونه لارښودونکي دي. تاسې خو ورته غوږ کېدئ، تاسې خو ورته پام واړوئ. طبیعت ولولئ، ځنګل ولولئ. په هر صورت نو نه پوهېږم دغه لږ څه هغه لکه چې لري تاسو به دومره ډېر ښه لیدلی شئ که نه، خو په هر صورت خوندور دی. او زه خو لمر ته هم ناست یم، لرې ولې مخې پیتاوي ته ناست یم، خو اورګاډي کې پیتاوي ته. او د پیتاوي تاو به بیا وروسته ځکه وځي چې اصلا ژمی روان دی، اکتوبر را نږدې کېږي او طبیعي ده چې بیا خو نو ژمی پیلېږي. او د ژمي خبره مې چې وکړه دلته یوه بله کیسه ده. تر ټولو سوړ ژمی، ډېر سخت ژمی و، داسې چې ګڼو ژویو د یخنۍ په وجه ساه ورکړه. زیږګي د ځان د بچولو لپاره یو بل ته سره نږدې شول چې د یو بل د بدن په تودوخه ګوندې یو څه تاوده شي. یو څه خو تاوده شول، خو د یو بل د بدن اغزیو په عذاب کړل او ځینو یې جدایي خوښه کړه چې یخني ووژل. نور یې دا په ګټه وګڼله چې د خپلو عزیزانو د بدن اغزي ومني څو تاوده پاتې شي او ونه مري. استاد چې دا کیسه وکړه ویې ویل که غواړو وژغورل شو نو یو بل به منو او زغمو. له یو بل سره اوسېدل مشکلات هم لري مګر ګټې خورا لوی دي. نو په دې هیله چې تاسو روغ وئ، حوصله درته غواړم. موږ به سفر ته دوام ورکړو او تاسو هم خپل کارونه وکئ. روغ اوسئ.